د وطن مینه. شاعر احمد شاه ابدالي. ریکلمه سید محمد نعیم خالد. نیټه جنوري 19 2022. ستا د عشق له وینو ډک شول ځیګرونه، ستا په لاره کې بایلي زلمي سرونه. تا ته راشمه زړګی زما فارغ شي، بې له تا مې اندېښنې د زړه مارونه. که هر څه مې د دنیا ملکونه ډېر شي، زما به هېر نه شي دا ستا ښکلي باغونه. د ډیلي تخت هېرومه چې را یاد کړم، زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه. د رقیب د ژوند متاع به تار په تار کړم، چې په تورو پښتانه کا ګوزارونه. د فرید او حمید دور به بیا شي، چې زه وکاندم په هر لوري تختونه. که تمامه دنیا یو خوا ته بل خوا یې، زما خوښ دي ستا خالي تش ډګرونه. احمدشاه به دغه ستا قدر هېر نه کا، که ونیسي دې تمام جهان ملکونه.